الفصل الثاني دوائم فصل. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام چې يفتتح صلاته خپل منځ به شروع کو بسم الله الرحمن الرحيم په بسم الله باندې. موږ تاسو مخکې نبی عليه السلام خپل منځ شروع کو په الحمدلله او دې ځکه وایي ګوره بسم الله باندې. الته خو موږ تاسو ویلو چې ابتداء د قرات مراد و په الحمدلله باندې او خاص کر ابتداء د جهر مراد و په الحمدلله باندې. دې ځکه چې د بسم الله باندې پیغمبر شروع کول دا روایت سندن کمزور دی. امام ترمذی راوړی دا روایت وقال هذا حديث ليس اسناده بذاك. د دې سند صحیح نه دی ولی داغه وجه دا ده چې دې باندې تفرد کړي اسماعیل بن حماد، هغه په تفرد کړی دی او دا قوی نه دی، ضعیف دی. اسماعیل ابن حماد راوی پکې دی ضعیف. نو دا روایت کمزور دی. وعن وائل بن حجر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. دوائل ابن حجر نه روایت دی داوی چې ما د نبی صلی الله علیه وسلم نو اوریدل قرأ غير المغضوب عليهم تويلست غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين مد بها صوته आवाज په دې باندې وګد کا اوچت کا رايح کا په आवाज. رواه الترمذي وابو داود والدارمي وابن ماجه. دا حدیث دی علماء راوړی دی او صحیح مرتبه لري. حدیث کې په مسله دی چې امین په ښکارا باندې ویل پکار دی که په پټه باندې. احناف علماء وایي همدارنګه ځینې فقها لکه سفیان او هغه وایي چې امین په پټه باندې ویل پکار دی په مانځ کې، په پټ مانځ کې پټه او په ښکارا مانځ کې ښکارا. او دې باره کې هغوی بعضې ادله باندې استدلال کوي. یو دلیل دا دی چې الله فرمایي واذکر ربک فی نفسک تضرعا، خپل رب دې په زړه کې یادوه. نو امینم الله یادول دي نو په پټه باندې ویل پکار دي. هغه آیاتونه چې کوم قرآن کې راغلي دي د دې باره کې چې ذکر په پټه باندې کوي په خپل کې الله یادوي نو دې په هغې باندې استدلال کوي. دوه درې آیاتونه لیکن دا استدلال د هغه کمزوری دی. د هغې وجه دا ده چې دا دلیل عام دی او دعوه خاص ده. هلته خو ذکر راغلی دی ذکر او امین دعا ده او بلکې دا راجح ده چې امین دعا نه بلکې دا ختم د دعا دی ختم. بل دا چې نبی علیه السلام باندې همدغه آیات نازل شوی دی او نبی علیه السلام بیا هم امین په ښکاره باندې ویلی دی نو دې آیتونو نه خو استدلال کول به دا ډېر بعیده. دویم دلیل د احناف علماو دا دی چې امین دعا ده، دعا او هر دعا په پټه باندې ویل پکار دی نو امین په پټه باندې ویل پکار دی. امین دعا ده او هر دعا په پټه باندې ویل پکار دی نو امین په پټه باندې. چا ویل چې امین دعا ده؟ نو وی عطا ویل دی. عطا امام بخاری د عطا سب قول نقل کړی دی چې هغه ویل دی چې امین دعا ده. نو دینه دوه جوابونه دي. ښه یو جواب دا دی چې دا خو قول د عطا دی، دا حدیث مرفوع موقوف نه دی. عطا خو یو تابعی دی. تاسو به وګورئ کله کله خلک به وایي ښه بخاري کې راغلی چې امین دعا ده. نو بخاري کې خو راغلی خو د پیغمبر قول خو نه نقل کړی، د صحابي قول نه نقل کړی. ښه د یو عالم قول دی چې عطا دی، هغه وایي چې امین دعا ده. دویم دا چې کبرا نه منو. ښه کبرا اره دعا په پټه باندې ویل پکار دي. ډېر دعاګانې خلک په ښکاره باندې وایي. دعای قنوت او قنوت نازله دعا نه ده، خلک په ښکاره وایي. اذان او دعا ده اللهم رب هذه الدعوه التامه
خلق بخکارا وي سورۃ فاتحه دعا ده اهدنا الصراط المستقیم خلق خکارا وي بلکې د سم موږ تاسو یو چې دعا امین ک دعا شی بالفرض اول خو دعا نه درسته په دې باندې خبره کوو ک دعا شی نو هر دعا په پټه باندې دا قاعده نه ده بلکې دعا کې توقیف ده په هر دعا کې بشریت ته کتل کیږي بعض دعاګان شریعت ښکارا ویل دي او بعضی پټي ویل دي نو ښکارا به ښکارا ویل کیږي پټه ویل کیږي درې مدا چې ګوره نه منو دا خبره چې امین دعا ده امین د سره دعا نه ده بلکې امین د دعا د لپاره ختم دی ختم د دعا دی دعا نه ده لکه تاسو ګوره په دې باب کې د وائل صاحب د روایت نه لاندې دویم روایت چې ده د ابو زهير هغه وی چې یو سړي دعا کول نبی عليه السلام دغه بارک وی چې اوجب ان ختم فقال رجل من القوم باي شيء يختم قال بامين د دې سړي دعا به قبول شي خو کدی په ختم ولاګو خاموهره به ولاګو وای په سبانه په امين باندې نو معلومیږي امين ختم د دعا دی دعا نه ده امين دعا نه ده بلکې امين ختم د دعا دی یا وبلا خ عقلی وجه زما په نسبت باندې کچرته امين دعا وي نو مستقلا بدا مفید وي مستقلا کچرته امين دعا وي مستقلا بدا مفید وي لیکن تاسو نور دعاګان مکو یوازې وای چې امين 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 دغه څه پیدا دی نو معلومیږي امين دعا نه ده ځکه کچرته دعا وي دغه مستقلا پیدا وي خو موږ تاسو ګورو نو هیڅوګم یوازې امين نه وي بلکې د دعا نه بعد امين وي نو معلومیږي امين دعا نه ده بلکې دا ختم د دعا دی ها داغه لپاره دا مهر دی نو دا دلیل هم کمزور دی چې امين دعا ده موږ تاسو ویلو خدا قول د عطا دی دویم دا چې دا قاعده غلطه را چې ار دا پټه باندې بلکې ډیر دعاګانې ښکار دي دریم دا چې ګوره دا خبره کمزور ده چې امين دعا ده بلکې دا ختم د دعا دی سلورم دا امدا عطا به موږ تاسو لست پیش کو خپل هغه وی عطا وی چې ما د عبد الله بن زبیر په سمونس کوو د سی امین وکړي خلکو چې جمعه جړه کو کجړه کو خپل برست عطا وی ښا وی چې ما د عبد الله بن زبیر په سمونس کوو او د سی امین وکړي چې جمعه ته جړه باندې وکړه جمعه دمر تیز خوځیدا نو بل دلیل د احناف علماء مرکزی دلیل چې دی ښا دا روایت ته امام ترمذی رحمه الله راوړی دی د مرکزی دلیل دی ښا امام ترمذی رحمه الله وی وروا شعبہ هذا الحديث عن سلم بن كهيل عن حجر ابي العنبس عن علقمة بن وائل عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين وخفض بها صوته دا مرکزی دلیل دی ښا سند دسی دی ښا امام ترمذی وی وروا شعبہ هذا الحديث عن سلمة بن كهيل عن حجر ابي العنبس عن علقمة بن وائل عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين وخفض بها صوته دا روایت راوړی دی لیکن امام ترمذی خپل دی روایت باره کوي ښا قال ابو عيسى امام ترمذی وی سمعت محمدا ما د محمد نورید دی محمد نمبر رسول دی امام بخاری يقول غير حديث سفيان صح من حديث شعبہ په دې باب د امین کی حدیث سفیان دا اصح دی د حدیث شعبہ نه سفیان روایت کوم دی نو دینه مخکې تیر شوی دا غدا سفیان روایت ښا اغدادي چې حدثنا بندار حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان دا روایت ته عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال آمين ومد بها صوته دا روایت ته نو امام بخاری ویلی دي چې حدیث ته سفیان اصح دی د حدیث ته شعبہ نه فدي باب كها في هذا وأخطأ شعبة في هذا وأخطأ شعبة في مواضع من هذا الحديث شعبة دي حديث كسو زينو كي خطأ شوه دي خیرم دی ولا شعبة په دې روایت کې وهم لګیدل دی کسو زينو کې بلکې په درې زينو کې خطا دی
یو خطی دا وی شعبه دسی ویلی دی عن حجر ابي العنبس دسی ویلی کنه وانما هو عن حجر بن العنبس یکنه ابا السکن نګوره دی ویلی دی ابي العنبس دا د ابن العنبس دا یو خطی د شعبه دا ګوره خطی د بسنت کې وزاد او شعبه دې کې زیات کړی دا ټکی عن علقمه ابن وائل وليس فيه عن علقمه په دې کې د علقمه ټکی نشته دی روایت کړي کې ځان زیات کړی دی دا دوی خطی وانما هو حجر ابن عنبس عن وائل ابن حجر دې اصل کې روایت دریم غلطی دا وقال وخفض بها صوته وانما هو مد بها صوته شعبه ویل دي وخفض بها او اصل کې روایت څنګه دي ومد بها صوته نګوره امام ترمذی خپل وی چې امام بخاری ویل دي چې دا روایت شعبه په دې کې خطا شوی دی دا د دې امین د خفیه والا د علماء مرکزی روایت هم دی خه مرکزی او دا روایت موږ تاسو ویل دا خطا دی د درې وجونه صحیح شو دی وجنه ګوره امام ترمذی بیا وی وسالت ابا زرعه عن هذا الحديث فقال حديث سفيان في هذا اصح اغه دي نه سيدي وی ښا دې روایتنا دا ګوره ترمذی د متن خبرې ده ښا دی وجنه کتاب اصل دې په راو چې تاسو په تسلی وشي دي خبره باندې نو امام ترمذی وی د دې باره کې چې زما استادانو ویلي دي چې دا روایت چې ده خطا دی ښا دې کې راوی خطا شوی دی په درې ځایونو کې امام ترمذی یوصل دوش پیدا اول جلد یوصل دوش پیدا امدارنګه د احناف علماء دا روایت خو ګره مرکزی روایت دا او دا کمزور شو دا غو ځکه موږ تاسو بیان کړ تقریبا د مرکزی روایت ده ها بل دلیل د احناف علماء بل دلیل اگر روایت ده ابو وائل عن ابي وائل قال كان عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما لا يجهران بسم الله الرحمن الرحيم ولا بالتعوذ ولا بالتأمين ابو وائل وی چې عمر سے ابو علي سے دواړو با جهر نکو په بسم الله الرحمن الرحيم باندې په تعوذ باندې په تامین باندې دا روایت امام طحاوی رحمه الله راوړي ابن جرير رحمه الله راوړي دا کوم چې دا حنا په اوسنۍ کتاب د پدې کې دا روایت راوړي دا اثار سنن چوروي لیکن دا روایت ضعیف جدا دی صح کمزور دی یو خو موقوف دی کنه دویم ضعیف جدا دی ولی په سند کې سعید ابن المرزبان راوی دی ها البقال سعید ابن المرزبان امام دارقطنی وی دا متروک دی امام بخاری وی دا منکر الحدیث دی یحیی بن معین ولا یكتب حدیثه امام عجلی وی دا ضعیف دی نو دا روایت خو بالکل کمزور دی او صح کمزور دی بل دلیل د احناف علماء یو بل موقوف روایت ده مرفوع نور نشته ده موقوفه اغداد عن علقمه والاسود كليهما عن ابن مسعود قال دوار نقل كيد عبد الله بن مسعود سيبنا او يخفي الامام ثلاثه امام بدري شيان فتوي التعوذ يو التعوذ وبسم الله الرحمن الرحيم وامين دا روایت ابن حزم رحمه الله محلا کې راوړي خو د سره سند نه دی راوړي وسره بالکل به سند روایت دی ښا د سره خوا کې سند شته نه دی نو دا دلیل د احناف علماء خو یو بل دلیل پېښ کوي خدای ضرورت نشته دغه ابراهیم نخی قول دی خو تابعی دی دا یې قول دی
خو لیکن دا دو پکې موقوف روایتونه او یو پکې موږ تاسو ویلي چې دا مرفوع روایت دی او مرفوع روایت چې د سخت کمزوري دی ښا ځکه د شعبه خطا شوی دی په درې ځایونو کې په دې مرفوع روایت کې دی وجنه امام مبارک پوری رحمه الله وی ښا مبارک پوری سی ابوی چې په امین بالخفیه کې بالکل حدیث صحیح نشته دی هغه د سوی ولم يثبت عن احد من الصحابه الاصرار بالتامين بالسند الصحيح خيرم دی ولا ولم يثبت عن احد من الصحابه الاصرار بالتامين بالسند الصحيح د سره وی ثابت نه دی په صحیح سند باندې پټه باندې امین ویلا د سره ثابت نه دی دویم قول دی په امین کې د عام علماء ولکه د امام شافعي د امام احمد ابن حنبل د امام اسحاق ابن خزیمه ابن المنذر داود ظاهری د عبد الله بن زبیر د دې خلکو قول دی امام نووي رحمه الله د سوي وهو قول الاكثرين دا د اکثر علماء قول دی د اکثرو چې امین بخکارا ویل کېږي په ښکارا مانځ کې پټ مانځ کې پټ ویل کېږي په ښکارا مانځ کې به ښکارا ویل کېږي اول دلیل خمغه تاسو اوس د کتاب کې روایت یو ها عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته وفي لفظ ومد بها صوته دا روایت ګور امام ترمذی راوړی دی موږ تاسو خپل ویل امام ترمذی دی روایت باره کې د شوی ښا وی قال ابو عيسى حديث وائل بن حجر حديث حسن روایت دی وبه يقول غير واحد من اصحاب من اهل العلم فدي بين قول كثير علماء من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون ان يرفع رجل صوته بالتامين ولا يخفيها خرم دی ولا بيوي وبه يقول شافعي واحمد واسحاق او کستاز خیل لاندې سوزه ویل ښا چې امام بخاری مې دا روایت چې دا صح دی او امام ابو زرعه مې چې دا روایت چې دا صح دی نو یو روایت داش دویم روایت موږ تاسو مخکې په دې مشکات کې ویو د ابو هريره سره روایت ته چې نبی عليه السلام فرمایي اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه دا روایت ده دې روایت نه معلومیږي چې امین په جهر باندې ویل کیږي او دې باندې امام بخاری و غیره استدلال په جهر باندې کړی دی ناغه وجدا ده نبی علیہ السلام اذا امن الامام کله چې امام امینو کی نو موږ ته بس پته لګی چې وایي کا نو به ښکارا کوي کنه موږ ته بشاته پته لګی او دې روایت باره کې د بخاری راوړی دی امام ترمذی به حدیث ابي هريره حدیث حسن صحیح نو دا دو شو دا صحیح روایت د بخاری مسلم والا ترمذی راوړی دو شو امدارنګه د دې باره کې بل روایت د جهر د امین باره کې امام ابو داود رحمه الله روایت راوړی دی هغه د سیده روایت د ابو هريره سره دی امام ابو داود وی حدثنا نصر بن علي اخبرنا صفوان بن عيسى عن بشر بن رافع عن ابي عبد الله ابن عم ابي هريره عن ابي هريره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين كلب تداول است قال امين حتى يسمع من يليه من الصف الاول دین دې خلق په اول سب کې واورید یعنی معنا ډیره چغم پینه وهله او برابر به یو امدارنګ دا هم صحیح روایت دی صحیح عاظم آبادی سے وی د دې روایت باره کې وی دا حدیث چې دی
ډیرو علماو دي له سی ویل ډیرو علماو دارقطني واسناده حسن امام حاکم وی صحیح على شرطهما يعني على شرط الشيخين امام بهقي وی حسن صحیح نو صحیح روایت دی دا ها صحیح امدارنګه دریم روایت ته د وائل بن حجر په بل سند باندې نقل دی عن وائل بن حجر انه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجهر بآمين دی مسکو د نبی علیہ السلام پسې امین باندې هغه جهر وکړ وسلم عن يمينه وعن شماله حتى رايت بياض خده نبی علیہ السلام سلام واړو خي طرف ته او چپ طرف ته شمای د اننګي سپینواله ولید چې د نبی علیہ السلام اننګي ما تخکاره شو د سپینواله ما وکړه او دام صحیح روایت ته ها صحیح روایت دامن بالجهر بارکی امدارنګا امام بهقي رحمه الله دامن بالجهر بارکی امر روایتونه راوړي دي ښا دامن بالجهر بارکی امام بهقي رحمه الله وی وګد روایت راوړی دی او بسند د روایت په اخره کې د سراغلی دی یو روایت خود څه وایي چې بی عائشہ فرمایي وای نبی علیہ السلام فرمایي دی لم يحسدون اليهود بشيء ما حسدونا بثلاث التسليم والتامين واللهم ربنا لك الحمد دویم روایت څه دی ښا فإنهم حسدونا على القبلة التي هدينا لها وضلوا عنها وعلى الجمعة التي هدينا لها وضلوا عنها وعلى قولنا خلف الإمام آمين وعلى قولنا خلف الإمام آمين من سره کینه چې کوي يهود نو په دې باندې کوي چې موږ د امام پس امين ویو هغه کې تسلیم او تامین او اللهم ربنا لك الحمد دیو جن غره احمد بن حنبل بچ کړه وسلام وکړه رحمه الله چې هغه د امین بدر راځي سخت کینه به غسر کوله او ډېر سخت پتی خپه کېده ویل ګوره په دې امین باندې ویل يهود خپه کېږي ته به ول خپه کېږي ته په دې کار کول مشابهت کې د يهود سره وای ته کدي باندې يهودين خپه کېږي ته به مخه به کېږي په دې باندې امدارنګا امام بهقي رحمه الله بل روایت راوړی ده ابو هريره صاحبنا د شديخه عن ابي سلمة وسعيد ان ابا هريره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من قراءه القرآن کله بچ وزګار شو د قرات الحمد لله نه رفع صوته فقال امين आवाज به جکنو امين به ویو نګور نبی عليه السلام بچ کړه د سورۃ فاتحه نه فارغ شو نو په جګ आवाज باندې به امين ویو خپل بیرسته وی هذا اسناد حسن دا حسن اسناد دی ښه حسن ورته ویل دی د روایت ته نو تقریبا سور روایتونه شو 15 شپږم روایت وګورئ موږ تاسو مخکې ویلو کنه چې موږ تاسو په عطا روایت پیش کوخه اغدا دي چې اخبرنا ابو عبد الله الحافظ ابو سعيد بن ابي عمرو حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب اخبرنا انبانا الربيع بن سليمان انبانا الشافعي انبانا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء قال اسمع الائمه ابن الزبير ومن بعده يقولون كنت بكت كمان فاتشو كنت اسمع الائمه ابن الزبير ومن بعده ما اورد دي اماماننا شي ابن زبير دغه باچ نور امامان يقولون امين امين بيو ومن خلفهم امين شات خلقهم امين ويو حتى تردي چی ان للمسجد للجا د جمعات به جړق شو نو که سره پټ کوي نو ځخ نه جوړیږي جمعات کې وای ما د امامان به اوریدل چې هغه به جمعات کې امين ویو او جمعات په جړق باندې وکا شپږم عطا سه بوي
د امام بهقي په کتاب کې ګوره په دویم جلد کې شپږ اتیا صفحه کې دا روایت دی. هغه عن عطاوي قال أدركت 200 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد. ما مندل دي 200 صحابه کرام په دې جماعت کې. اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين کله چې امام دا الفاظ ویلي سمعت لهم رجة بآمين ما بدا هو یو جړک په امین باندې واورید. خیالم دی ولا ما بدا غي امین واورید په جړک باندې. سمعت لهم رجة بآمين. امام بهقي وي وروينا عن ابن عمر انه كان يرفع بها صوته اماما كان او مأموما. ويمنغا روایت نقل کړي دي د عبد الله بن عمرنا انه كان يرفع بها صوته اماما كان او مأموما. دی په امین باندې आवाज پورته کوو کدا به امام او کدا به مقتدی وو. دواړو حالت کې باغي امین کوو په ښکارا باندې. د علي بن حسن چې کوم د حسن بن علي زوی دی ها دا غي بارک امام بهقي وي ورواه اسحاق الحنظلي عن علي بن الحسن وقال رفعوا اصواتهم بآمين. आवाज به پورته کوو په امین باندې. نو आवाज به پورته کوو دی په امین باندې په دې صحابه کرام دی وجنه غره مبارک رحمه الله وی د احناف د قاعده مطابق وی امین بالجهر په اجماع د صحابه ثابت دی. څنګه وی د عبد الله بن زبیر په زمانه کې یو زنجي په سمسم کې مړو کنه صحیح شو زنجي په کې مړو نو التا هغه استدلال کوي ګوره وي د صحابه په محضر کې مړ دي لیکن صحابه کرام ګوره د دې باره کې وي دا غ زنجي باره کې کوم چې په دغه کې مړ دي د صحابه په منځ کې زنجي مړو په ځم کې نراويست او دغه وبیم کې نراويستلې. نو احناف علماء دي سوي ښه وذلك بمحضر من الصحابه ولم ينكر عليه احد فكان اجماع شولا. صحیح شو نو په دې ځکه عبد الله بن زبیر او دغه ملګری امین وای اوسګم په انکار نه کوي دا اجماع شولا. دا اجماع شو اجماع امدارنګه د ښکارا امین بارکی د احناف علماء او د مخکنو احناف اقوال وګورئ. علامه ابن الحمام حنفي چې دی هغه وی ولو كان الي في هذا شيء کچرته ماته په دې کې اختیار وي او اختیار ماته راکړی شوی لوافقت بان روایت الخفض ما با موافقت او تطبیق نشي کړی وي ها چې د خفض کوم روایت راغلی دی یراد بها عدم القرع العنيف دا غینه مراد دی ډیره چغه نوال کوم ځکه چې راغلی کنه چې پیغمبر په حفظ کوم معنا ډیره چغه پیونه والا او کوم ځکه چې جهر راغلی دی کنه نو د جهر نه مراد چې دی او لږ आवाज جګول دی لږ आवाज نه आवाज په جګول شته دی. شیخ عبد القادر جیلانی پیر سی ابوی ښا هغه وایي چې په دې غونیه کې جهر وکولې شي په قرات او په امین باندې جهر وکولې شي. د احناف علماء کې مشهور عالم دی عبد الحق سی هغه وایي درباري امین بالجهر احادیث اکثر او اصح امداس د امین بالجهر باره کې صحیح روایتونه راغلي دي اکثرم دي او صح هم دي. عبد الحي سيبوي والانصاف ان الجهر قوي من حيث الدليل چې دا جهر قوي دی وایي جهر بل ذکر وی خاطر شرقایه په حاشیه باندې التوي ان القول بالجهر امين هو الاصح لكونه مطابقا وی جهر په امین باندې دا چې د صحیح د کدا مطابق دی د هغه سره چې نقل دی د نبی عليه السلام نه. شاه اسماعیل وی کوم چې د شاه ولی الله صاحب زوی دی وی ان الجهر بالتامین اولى من خفضه جهر په تامین باندې اولاد دی
نو راجح به دې باره کې دی چې امین بالجهر کول دا افضل او اولا عمل دی. اگر کدا اختلاف غره په جواز او عدم جواز کې نه دی ښا، اختلاف دی په اولویت کې چې کوم یو طریقه به غوري. نو امین بالجهر د اولاد او د امین بالخفیه باره کې سندن یو صحیح روایت هم نشته. هر یو روایت چې دی په دې کې مقال دی، هر روایت کې مقال دی، فلهذا نفس جایز به اولا طریقه چې د امین بالجهر دی. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا